وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. موضوع کوم زر چې د ښځه لري یوه توله، دا یوه توله سره زر چې لري نو دا خو د هغې دي. نو که چېرته دغه دا ښځه دې نورې پیسې نه لري یا سپین نه لري که نه، سپین زر او نغد روپۍ کومه روپۍ ورسره نه وي، نو په دې باندې خو په هغې قرباني نه کېږي تر څو چې اووه نیمې تولې شوي نه وي. دا خو یوه توله ده. او که چېرته ورسره نور سپین زر یا نورې پیسې ورسره وي، کومه روپۍ ورسره وي نغده، نو بیا دا سپینو زرو ته اوړي. نو سپینو زرو په 40,000 روپیو تقریبا بیا قرباني سړي باندې کېږي. او دې خو یوازې سره زر 50,000 نه اوړي، نو بیا قرباني په دې باندې هم لازمه. البته ته وایې چې ما ته اختیار راکړی، خو تا ته به اختیار د خرڅولو درکړی چې ته یې خرڅ کړه. نو چې هغه ته خپل کار په کوی شي، نو خو ملکیت د ما دی، خو ته خپل کار راوستی شي. نو په دې صورت کې که یوازې ته نور شیان نه لرې، خو په تا هم نه کېږي. که ته خپله په تا به غني یې بغیر د دې سرو زرو نه، سره زر خو د تا نه دي، نور غني یې 40,000 افغانۍ د خپل حاجت اصلي نه زیاتې لرې، نو بیا په تا باندې قرباني کېږي او په ښځه دې نه کېږي. السلام علیکم ورحمت. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نورو ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.